ګرمکې ولې جوړیږي په دې موسم کې په انسانانو باندې ګرمکې ځکه جوړیږي په دې موسم کې په انسانانو باندې چې په دې موسم کې ډیره زیاته خوله د انسان نه ځي او خوله دې دپاره ځي چې د انسان کوم وجود دی هغه یخ وساتي. زموږ په سرمن کې د خولې دپاره خالي ځایونه جوړ شوي دي چې هغې ته سویټ ډک ویلی شي او کله چې د انسان نه خوله ځي نو اول دې سویټ ډک ته راځي او د هغې نه بعد بیا زموږ په سرمن باندې موږ او تاسو ته لیدی شي. خو کله هم چې ډیره زیاته خوله د انسان د جسم نه ځي نو دې خالي ځایونو ته اول راشي کوم ته چې سویټ ډک ویلی شي او په دې ځای کې راجمع شي. دې سره سره زموږ چې کومه سرمن ده هغه زړیږي او هغه کم سیلونه دي هغه ماتیږي نو ورسره دا سیلونه هم د خالي ځای ته راشي کوم ته چې سویټ ډک ویلی شي او زموږ په جسم باندې خامخا بکټریا او جراثیم هم وي نو کله نه کله دا جراثیم او دا بکټریا هم د خالي ځایونو ته لاړ شي کوم ته چې سویټ ډک ویلی شي نو بیا دا خالي ځایونه کوم ته چې سویټ ډک ویلی شي دا مکمل بند شي او د دې نه بیا خوله بهر زموږ سرمنې ته نه راوځي نو د دې نه بعد بیا زموږ په سرمن باندې ګرمکې راوځي چې هغه بیا خاره هم کوي پړسوب هم کوي او کله نه کله د مچو په شان چیچل هم کوي. د دې ګرمکو نه به موږ ځان څنګه بچ کوو او خپل ماشومان به دې څنګه بچ کوو. نو دغه شان نیکس ویډیو ډیر مستقیم د اکاونټ باندې را روانه ده نو هغې دپاره تاسو دا فالو کولی شئ او که چیرې دا ویډیو انفارمیټ وي خپل فرینډ سره شیر کولی هم شئ. شکریه. الله حافظ.